محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شيخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبد الواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم. دا اوس چې کوم مبارک آیتونه تلاوت کړل د سورة البقره 214 آیات او 219 آیات دغه دوه آیات نو دا آیات ربط د ما قبل سره دا دی چې اصلي خبر خو هغه ابواب البر وکستش په یاد هغه د نیکی دروازې نو د نیکی په دروازو کې خو نور کم رقم احکام پراته و د الله پاک چې د هر حکم یې اخلي ګویا کې د نیکی یو غټه دروازه ده کله نو یو په هغو کې د جهاد مسله ده. دغه آیات کریمه دلته ذکر شوی دی په دې کې د کفارو دونه غټ کار کړی دی زموږ د اوس وخت نوجوانان که د جهاد خبره ورته وکړي په تېره بدادي چې ځان ته روشن فکران وایي چې د سکول یونیورسټي سره یې علاقه ده معنا د پوهنتون و د لیسي و د ابتدائیه و د متوسطیه سره علاقه ده بس دا ګرد پاکستان دا د پنجابیان دي اوس دغه آیات نه د پنجابي جوړ دی دغه آیات کریمه نه د پاکستانیانو جوړ دی دی د پاکستانیانو ته تورلینګیان وایي دا نه د تورلینګیانو جوړ دی دا 1400 کال مخکې پر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نازل شوی دی که دوی وایي دا د املایانو 100 کاله کېږي یا 200 کاله کېږي دلته په قرآن شریف کې لیکلی دی دا موزیمونه د دوی په مخ کې پراته دي تر موږ دوی ته حاضر دي د روسیې موزیم دي وګوري د ترکیې موزیم دي وګوري د هغه وخت قرآنونه پراته دي چې په هغه وخت کې لیکل شوي دي دغه آیات به د دغه سورة بقرې په دغه ځای کې 214 آیات دي نو دا د جهاد مسله ده د جهاد مسله دا تر منطقي اړه نه لري د خدای پاک جواب په دې خبره نه کېږي چې تا یو چاته د جهاد آیات ویلی پاکستان کې ولې نه کېږي په سعودي کې ولې نه کېږي بابا خو هغه به ګمراه نو د خدای جواب خو دې ته نه کېږي اوس که د آیات ما درته ویلی ما جوړ کړی وی تا به راته ویلې چې په سعودي کې ولې نه کېږي تا به راته ویلې چې په خپله ولې نه کوي تا به راته ویلې چې پاکستان یې ولې نه کوي چې دا یوازې پر ما فرض دی پر ګردو باندې فرض دی د فرضیت د حکومت څخه انکار صریح کو پر تسړی درئی نو د آیات به نه پر پنجابي تاوانی نه به پر عیسی تاوانی دا به نه پر ملا تاوانی دا به نه پر بل پیرو فکرو ماجر تاوانی دا د قرآن آیات د الله حکم دی په ابواب البر کې ذکر کړی دی ترجمه یې داسې ده کتبه فرض کړه سوی دی الله وی علیکم پر تاسو باندې دا د علیکم کې خطاب چې دی دا نه ملائکه وته دی
دا نه خرو غیو ته دی، دا انسان ته خطاب دی چې دا قرآن د انسان دپاره خو نازل شوی دی. علیکم پر تاسې، په تاسې کې نه بیا فرق نه دی کړی، بالا که عربی دی که عجمی دی که پاکستانی دی که افغانی دی که ترکی دی که بنګالی دی، علیکم ټول انسانانو ته خطاب دی. پر ګردو فرض دی. دا فرض چې کوم چا ترک وهلي دي هغه په دې ځان نس خلاصولی چې پلانه یې ولې نه کوي. د مثال په تور زه لمونځ نه کوم، یو څوک راته دا فرض دی ځم پلانې کاکا یې ولې نه کوي، نو په دې خو زما غاړې نه خلاصېږي. نه دا د آیات جواب دی چې سړی ورلره ورکړي. د آیات جواب دا دی چې آمنا وسلمنا، چې زما عقیده ده چې جهاد فرض دی، زه چې نه کوم کمزور یم، لکه زما ته چې لمونځ قضا سي خپله کمزوري دي خلک ومني. آیاتو کې دې لږه کې نه غورځي. نو فرض سوی دی علیکم پر تاسې القتالو. قتال معنا وژنه د کفارو، جنګ کول د کفارو سره. قتل خو پوهېږي دا قتال، قتال یې مصدر دی، قتل وژلو ته یې چرکېږي فلاني سړي قتل کړی دی. دلته قتال بلې خواته سړی نشي کړولی چې قتال دا معنا، قتال دا معنا نورې ترجمې کوي. قتال د قتل څه دی عوام هم په پوهېږي، دا ساده ساده خلک په پوهېږي چې پر تاسې وژل فرض کړی سوي دي چې کفار ووژنئ مړه کړي. وهو کرهو لکم، الله پاک وایي په داس حال کې چې هو دغه وژنه د کافر کرهن دا بده ده لکم ستاسې دپاره. تا ته خو نو زوره د کافر نو کوم لاسونه تړلي چې ته ورځې وژنې، نه د هغه په کلاشینکوف کې داسې دی چې مرمۍ یې نشته، خو چې ته وده ته ورځې درته دی د مثال په طور په اسلحه بار دی، نو دا تا ته اسانه تمامیږي. الله وایي زه به تا مړه کړم مګر پر تا ګران دی ته چې پر ورځې پر ده باندې مخامخ زور خو غواړي. نو الله داسې دا خبر ورسره ملګری کړه چې دا اسانه مسله نه ده. وهو دغه وژنه د کفارو کرهن لکم ستاسې دپاره. کره هغه شي ته ویل کېږي چې داسې د یو شي څخه کرکه کېږي، ښې زړه نه ورغواړي. نو دا ستا دپاره دغسې یو د کرکې شی دی، ښه دې سمدم پښې نه پر ورځي، دا کره دی، زحمت دی لکم ستاسې دپاره. وعسا، الله عز وجل وعسا ډېره نږدې ده اندا خبره، شای اندا کېږي اندا تکرهو چې تاسې به مکروه ګڼئ، بد به ګڼئ، یو شي ښه به دې نه ځینې راځي، زحمت به. وهو خیر لکم، وهو هغه خیر ګټوري لکم ستاسې دپاره. ډېر وخت دا رقمې چې ته یو شی بد ګڼې، هغه شی چې دی خیر و ګټور وي لکم ستاسې دپاره. الله پاک دا بیخي ډېر دغسې کېږي. پسې وعسا شای انده تحبو چې تاسې دې خوښوئ شیئا یو شی، ډېر ځله بیا ستا یو شی ډېر خوښ وي. وهو شر لکم، وهو هغه شر، هغه شر یې ډېر تاواني لکم ستاسې دپاره. په دې دوه خبرو کې کوم خبره موږ ته راوښوله چې انسان په هر شي ستا عقل نه رسېږي. دا یې پر دغه فلسفیانو پر دغه روشنفکرانو باندې رد وکړي الله پاک. دوی ګرده شیان چې دي په عقل یې تلي. موږ وایو صحیح دی، عقل خو د ښو بد د امتیاز دپاره دی، مګر داسې مسلې شته چې په هغه کې د انسان عقل درېږي، کار باره نشي کولی. الله پاک درته وایي دغه دی، درته ویښول چې ډېر ځینې شیان شته چې پر تا زحمت دی، ستا کرکه ځینې کېږي، خوند نه درکوي، مګر الله وایي زه در خبر یم چې وهو خیر لکم، هغه ستا دپاره ګټور. ډېر داسې شیان شته چې ستا بیا ډېر خوښ محبت کوي ورسره، لکه دغه اوس د دې دنیا زمانې عیش و عشرت چې دی دا ښه خوند کوي. دا لڅې پڅې ښځې په نیکرانو په تلنانو کې خوار چاته خوند ورکوي، خو الله وایي وهو شر لکم، خو هغه ستاسې دپاره شر دی. ستاسې هغه حیا و غیرت اخلي چې باره د یو سړي څخه ډېر د ستاسې د مخه حیا یې رسمي مردګو جوړوي. رسمي مردګو دغه دی چې دی په خپله مردګوي فخر کوي، په شرمېږي نه. باره وایي زما لور دغونه ترقي کړې ده، هغه د پنیکار کې ګرځي، د لاهور په هاسټل کې شپې عادي کوي. دا دی د ځان لپاره فخر و کمال بولي. نو دا خو د ده خوښه ده، مګر خو الله عز وجل پوهېږي چې دا کار چې دا تاسې کوه دا شر و ستاسې دپاره. دغسې یو بې غیرته انسان یې درسه جوړ کړي چې د خپل لور په بې حیاګلوي، د خپل لور په فحاشي باندې ته فخر و افتخار کوې، په فاتحو په ودو کې یادوې، فخر په کوې چې دا هلته دغونه قدر مخته تللې ده. نو دا مال پر دغه روشنفکرانو داسې کلک رد الله وکړي چې ور ټولو شیانو ته ستا دماغ و مغز نه ور رسېږي. دواړې نمونې درته پیش کړې چې ډېر ځینې شیان ستا خوښ نه دي، الله وایي ګټه دې په دې زه پوهېږم دا وکړه، اگر چې ستا نه ده خوښ. لکه د مثال په طور پخوا خو نو دغه ښایسته ښایسته ګولیانې نه وې، نو به هغه د طبیبانو اریړي و ګمبېلې وې، دا به نو تیارولې، نو به هلک نه خوړې چې ناجوړه به مور پلار به راغزار کړي، په خوله کې د غاښونه لګوله، د دا ښځې یو رقم هغه انګشتانه چې ورته وایي په خوله کې، باره به دغه انګشتانې ورته په ګوته کړه، باره به په خوله کې ورکړه، دی چې بر څه غاښونه پر کښېږده نو انګشتانه که نه سوی ژوولی، باره به په خوله کې ورتوی کړه. د ده نه غوښتله زړه، مګر مور پلار یې په دې پوهېده چې په دې کې ګټه ده او جوړ به هم سو.
ډېر شیان باید هلکې خوري لکه په اوس وخت کې چې دا د اوس کلپیانې راوتلي دي خوستونه یې ورخرابوي پلار یې ځینې وغورځوي نالۍ ته چې د خدای بنده دا اوس ته څه شي خوري ګوره لکه په دغه کوچني کې چې مثال شته موږ هم الله رب العزت ته تر کوچني لا کوچنیان یو الله وایي په هر شي دې دماغ نه رسېږي چې ما درته ویل چې دا کار کوه هغه دې ګټه چې ما درته ویل مې کوه هغه دې تاوان دی که دې ستا دماغ وکیل کړي د ګټې او د تاوان دپاره ستا دماغ هغسې کارونه کوي چې ته به یو شی بد ګڼې هغه به ښه برابر د خیر د لاسه وتلی ته به یو شی ښه ګڼې هغه به بد په بدو کې به ولاړې د دغه آیت کریمه ترجمه کېدای شي زده سوي نو پسې په پای کې الله څه فرمایي په صراحت کې درښیي دغه ځای څه خو ضمناً معلومه شوه والله یعلم وانتم لا تعلمون والله الله عز وجل خو یعلم پوهېږي نو الله په شیانو خو زه پوهېږم د هر شي پای و نتیجه را معلومېږي وانتم تاسې چې یاست لا تعلمون تاسې نه پوهېږئ نو تاسې خو دونه ډېره پوهي نه لرئ ترجمې ته کېدای شي ښه متوجه سوي یاست د آیت کریمه سرکمه دي کتب علیکم القتال دا قتال چې پر تاسې فرض کړه سوی دي دا بیا خپلې درجې لري د شریعت د نګاه څخه قتال و جهاد دوه رقمه حکم لري یو هغه وخت دی چې مسلمانان په خپلو ښارو کې په امن باندې بودوباش کې اوسېږي د کفارو د طرفه څه تعارض نه دی سوی په دغه وخت کې جهاد فرض کفایي دی پر یو ځای لا باید د مسلمانان یو لښکر اخته ګرد مؤمنان انداز وراسي چې کافر د ارامې ګوله په خوله نه کړي و هغه ته ووایه چې هغه دی زما لښکر دلته که نه جنګېږي پر ابل سر جنګېږي بل وخت پر ابل سر جنګېږي هلته نه جنګېږي دا کفایي جهاد دی که څوک تلي که نه تلي بل صورت هغه صورت چې د کفارو د خوا تعارض را شروع شي دی راځي یو ملک اشغالوي په یوه بانه او بله بانه په دغه وخت کې چې دی جهاد پر ټولو هغو خلکو فرض دی چې په دغه علاقه کې واقع فرض عین ورته ویل کېږي فرض عین معنی هر یو به په خپله کوي چې هغه شرایط اماده سي خپله هلته هغه امیر د جهاد امیر المؤمنین هغه ورلره غواړي که نه یې دغسې هر یو خود سره ټوپک حمله کې خو برای د غلو ډلې ځینې جوړېږي برای خو پالټي قاطع طریقین ځینې جوړېږي هلته یو وحدت غواړي یو ریاست و مشرتوب غواړي چې هغه دا خلک اداره کې سره منظمې کې یو څوک غلطي وکړي چې راکاچه کړي چې هلکه دا تا څه چموت هم راته ویلې ده نوم یې د جهاد وکړی دي که یې لوچکي دغسې شرطونه به را بیا غواړي که دا نږدې خلکو کار نشو کولی پر بل ملک پسې فرض کړي هغو کار نشو کولی پر بل ملک فرض لکه په نن وخت کې په یوه ملک د دغه غټ کافر مخ نه نیول کېږي پر ټوله نړۍ پر مؤمنانو باندې نن فرض دي او ټوله نړۍ چې د دی غواړي چې اشغال یې کړي د مسلمانانو ده نو په دغسې وخت کې به بیا فرض عین ګرځي فرض عین چې دی وګرځېدی بیا ځینې استثناءات پکښې کې شته لکه د جماعت لمونځ چې دی چې د باران په ورځ باندې د مثال په طور سړی معاف دی خټي سپین ږیری دی نشي تلای ګوډ دی ځینې خلاص دی دا استثناءات بیا جلا د هغې د فقه تفصیل دي خو نه پسې ګرځي فرض عین په دغسې وخت کې چې کافر تعارض وکړي ستا تعارض خو د کومې خوا دی دی را روان دي مځکه دغسې یو کړه وګین دي دی دلته پروت دی فوجونه دلته پراته دي پر تا راځي تا ته وایي زه سوله ساته یم کشنیان در کې ښکاري کې ته چې د عکسونه وګوري په سیزني کې تړلی دلته په مردک باندې ویشتلي اوس ورته وایه چې دا څه شي دی نو خدا د وخت کې چې دی پر مؤمن باندې جهاد بره فرض دی اگر چې زور خو غواړي الله عز وجل دا ستا دپاره خیر دی دغه رذیل و دغه خبیث بل کم پسې اخیستلی نه سي نو خو ته هم ټوپک تر لاندې ورته ونیسه دا چې د ده سره غلامان ورسره دي بیا غوړې خبرې په درواغو باندې کوي نو دا خو غلط دي چې کوي نو دغه آیات کریمه به مال دا نه په پنجاب تاوانوي څوک نه به پر آیسای تاوانوي څوک نه به پر تورلنګي تاوانوي څوک دا د الله عز وجل کلام دی خطاب یې ټولو ته دی که په دغه باندې څوک خلاصي کېدای سي ایمان د لاس ورلره واکړي پسې دا بل آیات کریمه ته راځو یسألونک دا مخکې چې تېر شو د جهاد دا 14 حکم و هغه حساب چې موږ راخیستی وو د ابواب البر په دې کې اوس 14 حکم راځي په دې کې دغه قتال و جنګ په هغه حرامو میاشتو کې چې بله ورځ ما در وښولې 4 میاشتې چې اوله د میانۍ میاشت و د لوی اختر میاشت و بیا هغه د اسان حسین میاشت و یوه هغه براته مخه د رجب میاشت دغه 4 میاشتې کې په صدر اسلام کې جهاد حرام قتال نه کېدی د کفارو هم دغه عقیده و جنګ یې نه کوه بره به امن و سلامتي جوړه سوه قوانونه به په امن تله جنګ به چا نه کول جنګ حرام دی د اسلام هم دغه حکم و وروسته نو باره بیا دا حکم منسوخه سو لکه په نن زمانه کې اولا دا ده چې اوس هم جنګ ونه کړی چې که چیرې چاره ځینې و اولا معنا ماضي ښه کار که چیرې دا رقم مجبوریت لکه اوس بالا په دې ځای کې هېڅ حرمت نشته جهاد هغه رقم ثواب لري چې په دغو 4 میاشتو کې وکړي لکه په دا نور کال کې چې ثواب لري د دغې مسلې تحقیق دلته کوي په دې آیات کریمه کې چې یسألونک عن الشهر الحرام قتال فيه تر دې د مخه چې دوی په تفسیر قرطبي او تفسیر طبري
او روح البیان دغه درو تفاسیرو دغه آیت کریمه د پاره یو شان نزول واقعا ذکر کړی. هغه شان نزول دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم وخت د مکې شریفې څخه مهاجر سو مدینې شریفې ته ولاړ، نو الته خو چې دی ما درته بل ورځ ویل چې د شی ورځې خو نو دی نه دی تللی، خو چې هغه یو ګړی هغه چې خلک یې هر څونه کمزوري ژوند بولي هغه لا ودرېدی نه کېدی. نو الله پاک ولاړ سه چې مهاجر سو هلته ولاړې، مؤمنان پر راټول سوله. نو تقریبا د هجرت 19 میاشتې تېرې سوي وې. 19 میاشتې بعد د بدر غزا لا نه ده سوې، د بدر غزا نو 2 میاشتې بعد باره کېږي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن جحش رضی الله عنه دا یو صحابي دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمه زوی دی. ده بره را وغوښتي یوه تنه پاره نور ورسره کړم، داسې غښتلي جلاوره خلک. دا نو لومړنۍ واقعه ده چې پیښېږي. بره یې وویل ول زه به یو خط په لاس درکړمه، سیده د مکې پر طرف په ځې روان به یې، خط به نه ګورې، پام چې خط ونه ګورې، خط بس بند دی، اجازه تا ته نشته. خو امانت و بقا وجه کول هیچا نه غوښته. اوس که یو چا ته ورکړې چې دی پر لرې 100 واره مطالعه نه کړي چیرې پرېږدي. نو هغه خو صحابه د پیغمبر علیه السلام خط به په جیب کې واچوې، خط به ګورې نه چې ټیک د وشه او ورځ داسې ولاړاست باره به خط را وکاږه. خط چې دې را وکښي باره به خپل ملګري راټول کړي. په خط کې چې ما هر څه لیکلي وو هغه به ورته ووایه، چې ورته ودې ویل په خط کې هدایات لیکلي دي. باره که چا هغه خط ستا سره عملي کاوه سي، که نه عملي کاوه کار مه پلره، ورته خدای دې مل شه، ته ولاړ شه دا کار وکړه. هده ول سي نو دی دي هغه اته نفره نور ورسره دي، خود به څه کم ولږ دا نور انډیوالان خدا خو مشران غښتلي خلک وه. دا سره را روان سول. 2 ورځې چې سفر وکړي، 2 ورځې بعد خط یې بر خلاص کړي. چې خط یې خلاص کړي په خط کې لیکلي دي رسول علیه السلام ورته ویلي چې تاسې به بطن نخلې ته ولاړ سه. بطن نخله چې د مدینې شریف څخه مکې ته راځي، په د مابینځ کې هلته پر دا سړک چې سړی راځي هغه نومان هلته دوی په هغه لوحو باندې غټ لیکلي، چاته د سیرت یا د غزواتو معلومات نو سړي ته هغه واقعي ور په یادېږي، دوی پر ځای لیکلي چې دا هغه فلاني علاقه ده، دا هغه فلاني علاقه ده. نو دا بطن نخله دا هم په د منطقو کې په لاره کې یو ځای دی. بطن نسته وایي، نخله خرما ته وایي. نو یو شله ده په بطن نخله باندې مشهوره ده، معنی هغه د خرماو تل هغه ځای. ول دلته به ورسي. نو الته به تاسې کښېنئ، انتظار به وکړئ، د قریشو یو قافله تېرېږي، پر دغه باندې حمله وکړئ. دلته مسکنت غربت یې کېدای شي الله پاک تاسې ته یو شی په لاس درلره درکړي. ولې خو دا مهاجرین چې هلته پر نبي علیه السلام راټول خو بیخي ډېری وو، خو جګور د نفقه غوښته، خرچه یې غوښتله. نو د مدینې خلکو خو چې دی خو نصرت کاوه، ماښام به یو به 2 کور ته بیول، بل به 3 کور ته بیوله. ګای به دا رقمه ځینې اصحابو په 4-5 شپو وږي ناست وو، نوبت به نه ورسېدی، ډېر وو. نو د مدینې کورونه لږ وو چې پر کور یې 2 ورځې ولي وایي بالا نه سو مړولی، هره ورځ 100-200 نفر څوک مړولی شي، نو به وژو. نو پیغمبر علیه السلام بهرحال هلته به تاسې انتظار وکړي، د قریشو یو قافله تېرېږي، کېدای شي الله تعالی تاسې ته یو خیر څه مراد مال دی هغه به په لاس درکول شي. دا خط یې پر د خپل ملګرو را وکړي، ورته ویې وایه دا ګردو چې دا خط واورېدي بری ول د رسول الله صلی الله علیه وسلم امر دی، هیڅ څوک په دې حق نه لري چې مخالفت وکړي، نه زه ځان ته حق ورکوم، پر سر سترګو مو منلی دي، که مړه کېږو که پاتېږو درځئ. په دې مابینځ کې چې دی 2 صحابه کرام دي، سعد بن وقاص رضی الله عنه دی، بل عتبه بن غزوان رضی الله عنه دی. د دې 2 څه بیا اوښ ورک شو، چې اوښ ورسره د دې د دې خوا سفر پر کوي. اوښ چې پسې ورک شو، په اوښ پسې نو دوی یو ځای ناست، هغه اوښاني خلک یې وتړي څړ کړي، اوښ بالا ولاړ. چې ولاړ دوی انډیوالانو ته بری ول تاسې بطن نخلې ته درځئ، موږ ته هم هغه علاقه معلومه ده، موږ به په خپل اوښ پسې ګرځو چې اوښ مو پیدا کړي، موږ هم هلته درځو، باره به حمله پر وکړو. دوی ول سي دا په اوښ پسې روان شول، هغه ولاړ بطن نخلې ته. خود یې د ورځې سفر پای ته یې د 2 هغه علاقې ته ځان ورساوه. هلته باره کښېنست، انتظار د یو غره څوکه یې نیولې ده دلته. که ګوري دا خوا قافله را روانه ده د مکې شریفې د خوا څخه، قافله د طائف د خلکو ده. طائف چې دی په سعودي کې هغه آباد ځای دی، په قافله کې یا غټ مال چې دی هغه وڅکي دي بار کړي دي ځي وړې پر بله خوا باندې. نو بل څرمنې ده، په خیر څرمنې چې دي پکښې کې، دا تجارت په هغه وختو کې هم کېدی. نور تجارت د کور ضرورت اموال دی، قافله دا روانه ده، دا پکښې کې په هغه کې یو 4-5 نفره دي د قریش خطبیات کلنګ دي، برابر دي چې په موږ څوک کار درلودلی شي، خو موږ د دنیا طاقت یو. نو و دې مسکینانو ته د چا پام دی چې رسول علیه السلام به خلک رالیږلي، د دې 15 نفره دي قافله په مخه کړې ده، بالا د یو غره د خوا پر راپورته سو، سرونه پر راپورته کړ، لکه زموږ پر رقم باندې چې خلک ورنار کې یو چاته وایي چې 3
برایل ګوره چې هغه چې داسې ورته وکتله چې دا څنګه خلک دي په دې کې یو وپېژني قصه نو تفصیلي ده برایل راسېدلې به خبره سره عادي چې دوري ورله راورغله سره کښېنستله خو دا چې د نبي علیه السلام دوی لېږلي دي دا نو د اخرنۍ خور یا څلرمه خور چې جمعه الاخر ورته وایي د دغې میاشتې پای دی خو دستې باره رجب راځي هغه میاشت حرامه ده چې جنګ باره نه پکښې کېږي دغسې پې ورځ دي 28 28 29 دغسې وخت دی نو دلته چې سره کښېنستله باره دا د نبي علیه السلام اصحابو دا چې اوس پاته دي خو نو تقریبا ګویا شپږ اووه نفره پاته دي دوه خو هلته په هغه اوښکې پاته سوي دي دوی مشوره وکړه باره ویل که مو دا دوې ورځې ټال ورکړي په مشوره کې د حرام میاشته راباندې را داخلېږي چې د رجب ده په خدای که باره هېڅ په وکړي سم دم به ورته ګورې په وړو سترګو کاپیلا به بېرته درڅه بوځي نو نبي علیه السلام ته خالي لاس ورځي وخت مه پکښې بعضې معاش معلومه نه ده چې سبا نوې کېږي که نن نوې کېږي بره لاس نه شي وروړی او دوی هم په دې پوهېږي حساب د میاشتې ور معلوم دی چې بالا به دلته مخامخ ښکنځل درته کوي خو جنګ ناروا دی بره به در سره روان شي یا راسي چې کار یې خلاص کړو بره په راوغورځېدله د هلته چې دی عمرو بن حضرمي په دوی کې یو مشر په دې قافله کې دغه خې ور وویشتي دی د کار خې ور خلاص کړي دوه نفره و یو حکم بن کیسان نومېدی او بل عثمان بن عبدالله نومېدی دغه دوه چې دي دا د ځانه سره را روان کړله بل په دې کې نوفل بن عبدالله و دا پر آس پورې چې په حواسو چې وغورځېدی دی چې د خلکو پر چم لازمه خو نو ټکان هغه خو نو د غشي وارې و د غشي وارې ځغاستې باړې هغه د مکې پر خوا باندې په حواسو نو اوس دوی دا څلور نفره وه دوه یې بندیان سوله هغه حکم بن کیسان او عثمان بن عبدالله او یو عمرو بن حضرمي هغه یې ځینې ووژه مرداره کړي دلته بره یې مالونه را بار کړه را روان سوه د مدینې پر خوا قافله ګرده راوسته مدینې شریف ته راشه واقع پیغمبر علیه الصلاة وسلام ټول دی راغلي دلته نو چې دوی دا کار وکړي ماښام چې هلته دوی میاشتې ته وکتله میاشتې یې ولیدله د رجب میاشت وه دلته چې دې ته راله د مکې کفارو یا پلاډنډورا جوړ کړه په مکه کې خو یو څه مسلمانان وه خو دوی نه پرېښول چې نبي علیه السلام ته ولاړ شي برحال دغه د اتیس چې کلمې پر ویلې هغه نبي د دغو میاشتو احترام نه کوي ګوره دغه بزرګه میاشت وه د رجب په دې کې جنګ حرام دی هغه د زموږ یو نفر یې وژلی هم دی او قافله هم چور کړه یې وړله کومه دی چې دین حق دی نو که دین حق وای نو خو ده به په خپل عمل په کړی وای دا غلطي یې وکړله هغو تیم پیغورونه ور شروع کړه بدرګاه برابره کړه به نبي علیه الصلاة وسلام ته خلک راواستول برای ورته وویله چې دا کار دې څنګه کار وکړي دغه میاشت خو حرامه وه نو دا جنګ د کړو دی چې تا وکړي په دغه کې رسول علیه الصلاة وسلام پر اصحابو مخ راواړوه برل ما کله تاسې ته ویلي چې د رجب په میاشت کې تاسې دا قتل وکړي اصحاب ورته یا رسول الله د رجب په میاشت کې یقیني موږ نه دی کړی موږ خدای مړ کړي ماښام میاشت معلومه سوله اوس دا بلا موږ ته ولاکه معلومه ده چې دا میاشت د دوو شپو به نه بله شپه لا چې شوه دا رانوې سوې موږ په رجب کې دا مړی کړي دي او که دا د دغه وروستۍ خور چې ده چې دا جمعه الاخر ورته که دا د هغې نه ویشتمه ورځ وه دغه میاشت اوله شپه یې وه چې موږ ولیدله نو خو دلته خبره ورکه ده لکه ازموږ چې برای یو یې د دوو شپو ده بل یې د یوې شپې ده خو دا دغه رقم موږ په کس ته په رجب کې قتل نه دی کړی چې واقعي موږ ته معلومه چې خدای تعالی میاشت ولاکه موږ غلا ورته کړی وای خو موږ حساب دغه نیولو چې که میاشت داخله سوه داخله سوې نه وي زموږ د حسابه څخه اوس دوی جت هم دا تړلې ده ویا داخله سوې وه بلای حقیقت خدای پاک ته معلوم دی نو دوی باره ورته وروس خوا د پیښه د کار خو دې وکړي چې ودې که زموږ دغه بندیان چې دي دا دوه دانې دا برایله کوي موږ تا ته فدیه درکوو رسول علیه الصلاة وسلام ورته ویل باره ولیا دا رقم نه حسابه ده زما دوه صحابه ورک دي چې هغه په سعد بن وقاص او عتبه بن غزوان دي رضی الله عنهما برل هغه چې را نه چې د هغو درک نه دی معلوم که هغه تاسې نیولي و نو بیا نو که هغه تاسې نیولي و شهیدان کړي مو دغه دوه زما ته د ژوند څخه بیا ولاکه وکړي دا هم زه وژنم چې دا زما سره راسره دي او که هغه بېرته راله خبره به پر وکړو او انتظار یې وکړي انتظار چې ختم شو دا هغه دوه صحابه کرام وښه پیدا کړي دي چې چېرې نیولی دي خو دا هغه هم باره پسې راورسېده مدینې ته راله مدینې ته چې راله پیغمبر علیه السلام د دوی څخه په دې کې هم ډېر شی واخیستی هغه دوه بندیان ول دغه بندیان دي دغه دي در سره بویسه هغوی چې دا خپل دوه بندیان یې لکړه په دوی کې حکم بن کیسان هغه باره وویل زه خو بیا ولاکه مکې ته ولاړ شم لا اله الا الله محمد رسول الله ما پر دې نبي کلمه ویلې د دې خلکو کردار د دې خلکو اخلاق د دې عبادت دا چې ما ولیدي زه به هلته نه ځم د جزې له کړم تا دې فدیه ورکړې زه په خپل اختیار د دې پاتېږم تر هغه وخته بیا د لیو د بیر معونه بیا یو بله قصه ده د خیره بیا به یې وخت قرآن کریم کې یو ځای پر پېښ شو راځو په مخ کې بیا سته د بیر معونه په جنګ کې هغه حکم بن قیسان هلته بیا شهید شو پاتې عثمان بن عبدالله چې دا بل بندي دې باره د خپلو ملګرو سره ودرځي دی ولاړې مکې ته دی په مکه کې ودورې پر خپل کفر باندې مرشدین یې نسو نصیب نو
دغه واقعه پیښه شوې ده. په دغه آیت کریمه کې اوس دغه واقعې تحقیق کول کېږي، د هغه پیغور جواب ورکول کېږي چې ګوره محمد ته خپله د دې میاشتې احترام نه کوې، مړي کوې، نو دغسې کار کوې. نو په دې باره کې مؤمنان هم د نبي علیه السلام څخه پوښتنه وکړه، بهرحال دا اوس دا زموږ جهاد څنګه شو؟ نو هغه سړی مو مړ کړي، دا اوس که د خدای تعالی په میاشت کې خو ګناه مو په غاړه سوله، نو او که نو خو لا ښه دي. دغه درک چې معلوم شي، رب العزت دغه آیات کریمه نازل کړي. اوس تاسې د آیاتو ترجمې ته ګورئ. یسألونه، دا خلک پوښتنه کوي که ستا څخه ای محمد، پوښتنه خپل اصحاب یې هم در څه کوي، هغه د مکې خلک هم راځي پیغور ته کوي چې دا دې څنګه کار کړی. د چا پوښتنه کوي؟ عن الشهر الحرام، عن الشهر د دې میاشت څخه الحرام چې دا حرامه ده، چې دا د رجب میاشت ده، چې تا په دغه کې جنګ څنګه وکړي، مړي څنګه وکړي، څه دي چې کافر دي. نو په دې وخت کې خو جهاد حرام و، په هغه وختو کې خو دا حکم و تر پای و. پس الله فرمایي هغه سم تفصیل کې وام قتال د جنګ په دې میاشت کې، میاشت څه کوي؟ د جنګ پوښتنه در څه کوي، دا جنګ دې څنګه وکړي. طالبان تاسو په دې پوهېږئ، هغه قتال په بدل دي عن شهر الحرام څخه، چې دوی پوښتنه د شهر حرام کوي، معنا د قتال او د جنګ په دې شهر حرام کې چې دا جنګ تا څنګه وکړي. قل ته په جواب کې داسې ورته وایه ورته قتال فيه کبیر، قتال جنګ کول، وژل کول، فيه په دغه میاشت کې که په قصد سره کبیر، دا خو غټه ګناه ده، مګر خو هغه دې په خوله نارې وایي چې هغه وایي دغه میاشت ماښام بیا معلومه شوله موږ دی وژلی یو، میاشت ولیدل شوه. دا نو څه معلومه ده چې دا میاشت که د هغې اوله شپه خوا دي کومه دی چې په رجب کې کړي دي. ساتم والله که دقیق تاریخ معلوم چې دا د رجب میاشت چې دا اوس دغه اخرنۍ خور اخرنۍ ورځ وه، او که دا د رجب د میاشتې اوله ورځ وه، که په قصد دوی کړي خو پر سر سترګې موږ منو چې دا غټه کبیره ګناه ده، د دې خلکو څخه سوې ده. طالبانو په دې کې زموږ دپاره غټ درس دی. کومه غلطي چې وکړې پر غلطۍ د خلکو سره زغرونه مه وهه، دلایل مه وایه. زموږ په مسلمانانو اوس دغه شی دی چې غلطي دې وکړه ورته دا غلطه ده، د یې مني نه. ته به د قرآن خبر ورته کوې لکه ما دا زموږ د اوس نوجوانان چې اشته آیات ورته وایي، دوی به دا د پنجابیانو کار دی، دا د تورلنګیانو. اوس ورته وایي چې مړیه زه څه درته وایم، ته پر کومه ځغلي، ولوام دې چېرې ډب دې چېرې دی. د غلطۍ انکار دغه د پیغمبر یې نه کوي. پیغمبر څه ورته عبارل کې په قصد کړي، خو واقعي کبیره ګناه کړې ده، غټه ګناه ده. په حرامه میاشت کې چې جهاد حرام دی، دی کوي ولې کوي؟ ګوره خپل د اصحابو په باره کې ورته وایي. نو ته به دا خو د دوی جواب ورلره وکړي چې ورته زه خو هغه منمه که دوی په قصده کړي وو چې ګناه خو ده، مګر نو راسه ولچغل و کوزې ته وایي ته سورۍ. نو چغل د خپل سرې حساب کړي چې څو دانې دي، بیا دې د کوزې سره یې وګوري هغې خو یوه چوشکه ده. نو در هغه نو چغل په کوزه پسې چې خاندي دا اوس مناسبه ده؟ الله دا د دوی چغلوالی وښیي چې ته خپل حساب را وکړه، دا دې پسې ورته ګوره. وصد د چا مخه ډک کول، منع کول، عن سبیل الله د الله د لارې. د سبیل الله څه مراد جهاد نه دی په دې ځای کې، ارد الله حکم دی، یوه حکم ته نه ورپرېږدي، عقیدې ته نه ورپرېږدي چې سم عقیده زده کړي. په مکه کې مسلمانان چې ستا د لاس لمونځ نشي کولی، لمانځه ته ځي ته یې وایې د الله د لارې خلک ګرځوي. په مکه کې مسلمانان د نبي علیه السلام ته راځي، مهاجرت کوي، چې د هجرته ګرځوي چې د اسلام حکم دی. بل وکفر او کفر انکار کول به په دغه الله په لاره سره. بل د الله احکام خپل ځینې منکر هم یې دا دوه د الله څه منکر یې، معنا چې څنګه ذات صفات د هغه څخه الله دی مني، هغه ذات صفات پر هغه رقم چې د الله مناسب دي نه منل. یا وکفر کفر به په دې لاره سره د الله چې د الله تعالی جن دي، دا کفر بیا بله خبره ده. ګوره دا یوه سره جلا کوي. یو دا دی چې سړی بل څوک مسلمانۍ ته نه پرېږدي، بل دا دی چې په خپله هم نه کوي، نو ستا هغې خو دویږي هغه هم نه پرېږدي، په خپل هم کافر یې منکر یې. دا دوه. والمسجد الحرام او کفر کول په مسجد حرام سره. نو ستا په یاد نه دي د مثال په طور چې د مسجد حرام څخه تا خلک ګرځول، خو د هغه پیغمبر به دالته طواف کاوه، د چا د لاسه مهاجر سو، ستا د لاسه خو طواف ته دې نه پرېښود، خو دلته یې بیا لمونځ کاوه، خو دا لمانځه ته دې نه پرېښاوه، پر سر به دې خرچنه و دغه شیان به پر اچوله د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پر مبارک سر باندې سجدې ته دې نه پرېښاوه، خو د مسجد حرام دې خلک ګرځول. دا درې. و اخراج اهله منه، و اخراج استل اهله د خاوندانو د باشندگانو د مکې منه د دغه مسجد حرام څخه. پیغمبر علیه السلام د ابا او د اجداد څخه د دغه مکې وکنو، چا وایستی د دغه ځای څخه؟ ابو بکر او عمر د کوم ځای خو د دغه مکې وکنه و چا وایستله؟ تا د هغه ځای په زوره کډه کړه، کډه دې په لاس ورله راورکړه. دا څلور کاره چې تا کړي دا کارونه سره کم دي. اکبر عند الله، اکبر دا ډېر غټ غټ ګناهونه دي عند الله په نزد الله. دا ستا هغې ته حساب که څلور سورې دي ستا
د مسلمان هغه په سهو کې سوی د سوی خو نه د خدای ورځ نه معلومه چې هغه دې پر ګرد دنیا نشر کړل لکه اوس چې د طالب بلج غلطي سوي د مجاهد بلج غلطي سوي د دنیا رادیوګانې دي ریوسل 15 رادیوګانې ډیر دي ګردنو اخته دي چې دغه وکړ هغه دغه وکړ دای چې هغه دغه چې چوګې چې په سيزني کې تړل دي په اورس وځلې په ډراونې وشتلې اوس چې دا خو به درغاړو نیوي تا په ډرون وشتي د اوغه ځای څخه دا چې شې دي چې تا کړی دي هغه به نو بیا دی نه یادي هغه نو بیا د پر ځان د سوله ساتي نوم یې شي دي دغسې الله عز وجل ورته وایي دا مې د دې لپاره په خپله زمانه کې مثال درته وایي چې حق حقیقت هر ځای داسې برملا دي الله عز وجل ستا دا څلور غټ شیان چې دي خپله د الله د لارې خلک بنده کافر خپله نه مني مسجد حرام ته خلک نه پرېږدي د پلار قبضه یې بولي او هغه خلک چې د دغه اصلي باشندګانو ځینې وجیسته نو هغه مخکې ګناه ته ګوره طالبانو د الله د کبیر تورې استعمال کړي هغه کبیره ده د دغه کارو دپاره د اکبر تورې د کبیر او د اکبر خو فرق شته نو یو لوی بل ډېر لوی الله دغه به اکبر دی عند الله دا بیخي غټ چې په نزد الله تعالی د دغه ځای اصلاح که اصلي انسان یم بله خبر دا ده چې ستا دغه څلور سره کار چې تا کړي دا فتنه ده دا فتنه ته برپایه کوي والفتنه اکبر من القتل ستا دغه فتنه چې تا په مخه اخیستې ده ماجد ته څوک نشي درڅه تلای خپل دین څوک نشي درڅه کولی وا دا چې زه وایم دغه به کوې الله وایي دغه فتنه نو اکبر دی من القتل دی خو به یو سړی ستاسې هغې وژلي دا خو یو شخصي شی سو شخصي کار سو ستا فتنه چې پر حرام دې قبضه کړې ده څوک نه ور پرېږدې د الله د لارې څخه خلک ګرځوې د الله احکام نه پرېږدي هغه خلک دې د دې ځای پسې مهاجر کړي دي پسې اخیستي دي ام دي بیا ولې عمله راباندې کړي هغه وایي ستا د لاسه په خپل کور کې شپه زه نسم کولی ماښام چاپې راباندې وایي او چې جنګ در باندې وکړم دغه دی زه سوله غواړم دی نه غواړم خو دا سوله په درواغ غواړي ته ما په کور کې آرام پرېږده زه به آرام بدسم ما ته کولې څه د مجاهدینو د یو ډېر مشر سره ما په وخت کې خبر وکړه په وخت کې پاچي د کرزي وه بهرمحال که دغسې د یو جوړې کار وسي دغسې لار نه برابرېږي تاسې خو دا سیاسي لېږنې کوئ معنه داسې برابر د پاکستان په رقم زندګي دې ما ته را دسخط کړي که زما یا زما د انډیوال ټک پر وسو دا ژره دې راوخلي پاکستان خو خپل هغه معنا کفري قانون دي انګریزي قانون دي برال دغه جره د سخت کار جنرال لري خدای ما پر هغه سره بیره نه پرېږدي خو زما د وطن کافر خدای کافر نه دی چې اوس دغه رقم لکه دغه دا خو خپله بلا چې کې کفر دی کې اسلام دی کې د انګریز قانون دا شی چې دی بولي خو هغه که یادي په دا بل خو کار نه دغه ته خپله مدرسه کې که ماجد کې غږېږه هر څه چې وایي زه هم غږېږم ته هم غږېږه دی د ده خولۍ لا ده دی هر څه وایي کفریات وایي ما که غږ وکړي ماښام زما سترګې پلستر دي بیا دی زما کوچنی هم وژني ما هم وژني دغه دې راته سخت کې که ما ټک پر وکړي خو هغه نه کوي ظالم نو الله عز وجل دغسې ورته وایي چې ته د خپله فتنې ته وګوره چې ته کومه فتنه برپایه کوې ستا فتنه در قتل ډېره درنه ده قتل نو بیا اسانه دی بیا زه توپکه ته لاس اچوم بیا دې پرېږدم نو نه والفتنه دغه فتنه چې کې خپروې په وطن کې اکبرو دا ډېره غټه ده من القتل تر قتل تر دغه ځایه پورې چې دی سبق زه دغه ځای نه درته وایم ولې د دې نور تفصیل چې دی باره پسې اوږدې مسلې هم پکښې کېږي تر دغه ځایه ستاسې سر په خبره خلاص شو چې هغه سوال چې د مکې کفارو کوه پر نبي علیه السلام چې د دې میاشتې احترام دې ونه کړي یا دغه چې د نبي علیه السلام خپل اصحابو چې جهاد یې کړی ورغلي یا رسول الله که دا یوه پلا دا درجه په میاشت کې سوی موږ به څه کوو دا کار الله عز وجل د دوی د تسلۍ دپاره او د هغو کفارو د جواب دپاره دغه نازل کړي چې د ده کار ته ګوره فتنه یې په مخه اخیستې ده وایي کار مه رالره هغه مشهور حرمي وی چې نبی علیه السلام بیا حدیبیه کار هغه خو نو لا وروسته راځي اوس نه ده پېښه سوې په دغه وخت کې چې د آیات نازلې دي خو هغه کار هم دوی وکړي دوی خپله د دې میاشتې احترام نه کوي دا چې اوس د ده سره سوې د نارې تر اسمان کېږي په دغه میاشت کې هغه هم شکمنه خبر ده او دا که په دغه میاشت کې سوی و خو په سهوه سوی دی په سهو په پیره روژه ماتېږي خو نه ماتېږي هغه دې په لمانځه کې خطا وسي سجده سهو لري که نه لري نو اصحابو په قصد دا کار نه دی کړی الله دوی ته تسلي هم ورله راورکړه او د دغه د جهاد مسله چې په دغه میاشت کې سوې ده د دې تحقیق یې هم وکړي او قانون یې درته کښېښوی چې دا ګرد عمر په دنیا کې قانون دی چې والفتنه اکبر من القتل بس فتنه تر قتل دا ډېره کبیره ده دغه په ایران کې یو پاچا تېر سوی دی خمیني ورته ویل کېدل ده د خپل انقلاب چې د دوی اسلامي بولي خپل د مذهب مطابق انقلاب یې په دا مجاهدین خلق وکړي هلته خلقیان د دې چې اعظم په وطن کې خلقیان هغو مجاهدین خلق پر ځان یې ښي هغه چې وکړي خو ده پېژنده چې بېدینه دي وروسته به نو په هغه وخت کې زه کشر وم خو هغه راډیو به مې تعقیبوله بارانو دوی ګرده ژره د خپل نایان ورته بیداره کړه چې دوی یو درته ولاړ نه چې د شپې ګرده د کورو څه ټول کړه چې ټول یې کړه بندیان یې کړه بیا نو د یوه عمل به اعلاناوه دغه حکم به بس کاوه د دې ملا قاضي غټه په راډیو کې به یې ښوله برب البحیث مفسد فی الارض شناخته شد و به حکم اعدام محکوم شد چې دا مفسد فی الارض مفسد فی الارض الله نه پرېږدي چې ته مځکه پاسېده یې
کفریات خپرې دلته په مکاتب و مدارس کې ګډه اخته د الکانو ذهنونه اړه نو برابر خبره دغه چې حکم اعدام محکوم شو په زورو د اعدام وکړ ځکه د دې حکومت تر نن پورې دوام وکړي هغه مفسدین د ټول په اوله پلاش بل دام په سات په ځکه کې کوي د غلمنز ولا کزنی وکړي کداش په خبره تاسو پوهیږئ دا دستور الا په دې ځکه کې شو چې فتنه کا اشیا جوړول مفکین به ورکه چې د مزکر بیخته ولېږه بل علاج دا نه لري بیا د په جنگ اخته کوي بیا د اخته کوي نو د واره علاج دا غدي نو الله عز وجل زموږ وطن د فتنو څخه خلاص کی برابر خپل جنگ ودرېش جنگ خو پر فتنه را بنا دي چې فتنه چاره شروع کړي ده واخر دعوانا الحمد لله رب